د نن ورځې تازه مهمې او وروستۍ پیښې. طالبانو څنګه زبردست کار وکړ، ایران څنګه د پاکستان غونې دوه مخي توپ شروع کړی دی، او د دې ترڅنګ درته نور مهم خبرونه هم لرم، نو ویډیو وګورئ. د طالبانو دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی تخنیکي ډلې تر اوسه پورې 80 غیر فعال شوي الوتکې او هلیکوپټر یې ترمیم او فعاله کړي دي. دا خبره د یاد وزارت ویان عنایت الله خوارزمي رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي تازه د دفاع وزارت تخنیکي ټیم یوه چټل هندي هلیکوپټر چې له کاره لوېدلې وه بیرته فعاله کړه. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې تر 80 پورې الوتکې او هلیکوپټرې لري، خو اکثره یې د سقوط پر مهال غیر فعاله او تر ډیره یې تخریب شوي وي. د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر هلیکوپټرې د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته یوړل شوې. امریکا ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د هلیکوپټرې طالبانو ته په لاس ورشي. ایران پر هر څه سترګې پټې کړي. د طالبانو 3 پیلوټان یې ومنل. ایران هم لکه پاکستان دوه مخي توپ پیل کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت یې اعلان وکړ چې هیڅ یو ډیپلومات به نه منل کیږي، خو اوس په افغان سفارت کې د طالبانو لومړی سکرټر، دویم سکرټر تر 3 پورې معرفي شوي او په کار یې پیل کړی دی. ایران د اوبو پر سر له طالبانو سره کومه معامله لري چې نه طالب دوی ته د ټینګي دی او نه ایران طالب ته. کورنیو چارو وزارت افغان حکومت وایي چې د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې هیواد ځان بساینې ته ورسوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې پر امنیتي کسانو او د حکومت پر نورو غړو غږ کړی دی چې د بیت المال ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. نوموړي ویلي دي چې امنیتي کسان دې له بې ځایه غوښتنو او لوړو خواهشاتو تیر شي او ټول دې د هیواد د امنیت او ځان بساینې په برخه کې هڅه وکړي. د حکومت دغه لوړپوړي چارواکي پر خپلو کسانو غږ کړی دی چې د بیت المال له توکو سره دې پوره پام کوي، هر ګام دې په دقت او ایماندارۍ اوچتوي او له زړه دې د هیواد د ابادۍ او پرمختګ لپاره هڅه کوي. او د پای خبر له فرانسې څخه دا دی چې د فرانسې دویم پړاو ټاکنې د دې هیواد اوسني ولسمشر ایمانویل مکرون وګټلې. فرانسه کې تیرو اونیو کې ټاکنې ترسره شوې، خو هیڅ نوماد هم 50 جمع یو رایې پوره نه کړې چې ټاکنې دویم پړاو ته لاړلې او دوو مخکښو نوماندانو په خپلو کې سیالۍ وکړه. په دې ټاکنو کې ایمانویل مکرون بیا ځلې د فرانسې ولسمشر شو. هغه وکړی شول شاوخوا 58 سلنه رایې خپلې کړي. مکرون یې خپله ټاکنیزه سیاله له روسیې سره په اړیکو او له روسیې بانک قرض او مالي مرستو په اخیستو تورنه کړې وه. شنونکي وایي چې همدې تورنو د ټاکنو پر پایلو د پام وړ اغېز درلوده. درنو لیدونکو له ملتیا مو ډېره مننه. زموږ د چینل د راتلونکو ویډیوګانو لپاره حتما سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. تر بیا یو بلې ویډیو چې تاسو ته تازه خبرونه راوړم. تاسو ته ښه وخت.